حضور پاک د نبوت نه مخکې خلکو کې مقبولو، لکه څنګه د نبوت نه پس بیا په مسلمانانو دینی خلکو کې د زړه سر، خو د نبوت نه مخکې کافر ومانه، هغې به قدر او عزت به کو، احترام به کو، او د عزت په نظر به ورته کتل. بیت الله شریف چې کوم مکه مکرمه کې د الله کور دی، او د بیت الله د برکت نه مکې ته د پخوا نه ډېر لوی عزت حاصل و. کعبه مبارکه ورته وایي، د خدای کور ورته وایي، دا د پخوا نه را روان. کله چې الله پاک دا ځمکه آباده کړه او فرشتې یې دلته مقرر کړې، نو هغې د الله نه مطالبه وکړه او سوال یې وکړه چې الله دلته خو موږ په اووم اسمان کې بیت المعمور کې عبادت کوو، ځمکه کې زموږ عبادت خانه به کوم ځای وي؟ د هر قوم دپاره یو عبادت خانه وي، په هغې کې هغه خپل عبادت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما نه مخکې کوم امتونه د هغې عبادت به صرف په خپل عبادت خانه کې صحیح کېده، او ما باندې الله زما په امت رحم وکړو، نو زمون عبادت په عبادت خانه جمعات کې هم صحیح کېږي، او که څوک یې بار کړي نو هلته هم صحیح کېږي. فرض نو عبادت خانه ضروري وي چې خلک هغې ته راغونډېږي او خپل عبادت پکې کوي. د هر قوم شته، د هندوانو مندر ورته وایي، د عیسایانو ګرجه ورته وایي، د یهودیانو دیر ورته وایي. نو دغه رنګې یو کور دوی وغوښته، نو الله ذوالجلال وله په یو ملغلره کې بعضې کتابونو یاقوت لیکلی دی، لکه خازن وغیره، سور یاقوت، خازن ملغلره لیکلی دی او بعضو سور یاقوت لیکل. خیر یو کاڼ په هغې کې وله الله پاک یو بیت الله ورکړه، یو کور، دیوالونه اوچت و، ټانکه پکې نه وه پیوند. وی دا یو ځای الله کوم ځای کېدو، دا موجوده چې کوم ځای بیت الله دی دا ځای ورته خو یې دغه ځای کېدو، دی دا ستاسو عبادت خانه شوه، دغلته ځای خپل عبادت کوي. او یو طرف ته مخ هم پکاري چې مونږ تا ته عبادت کوو، مخ به هم کوم طرف دی، دا ستاسو کور شو، دې ته خپل مخ کوي. رسول الله مبارک فرمایي وی چې کله معراج ته تلم نو بره بیت المعمور کې ما فرشتې ولیدلې، روزانه 1000 فرشتې پکې د الله عبادت کوي، او چې کومې فرشتې پکې یو ځل عبادت وکړو تر قیامته پورې د هغې نمبر به بیا رانشي. فرشتې ډېر لومبې د الله دا کور فرشتو جوړ، یعنې جوړوالی دا معنا چې هغې ولګو. بیا الله په دې ځمکه پیریان پیدا کړل، هغې فسادونه شروع کړل، نو الله هغه کور چت کې یوې، او چې کله آدم علیه السلام الله پاک دنیا ته راکوز کړ، نو بیا آدم علیه السلام ته الله هم دقه ځای وښود چې دلته یو کور جوړ کړ، هغې کې ته عبادت شروع کړ. بنا بیت رب العرش عشر فخذهم ملائکة الله الكرام فآدم فشیس فإبراهیم ثم عمالق قصی قریش قبل هذین جرهم وعبد الإله ابن الزبیر بنا کذا بناه حجاج وهذا متمم. بیا دا بیت الله داسې ځای کې یو وادي وه، یو خواته غرونه او بل خوا غرونه، نو چې سیلاب به بره نه راغی نو په دې به راغی. اگر چې کوم ځای کې دا بیت الله جوړ شوی دی، دا د ځمکې لږ ځای اوچت و، دغه ځای یو غونډۍ وه په هغه وخت کې، خو چې اوبه به زیاتې شوې دا به یې خراب کړه. څو ځله دا بیت الله شریف به وغورځېده، او بیا به الله یو پیغمبر ته حکم وکړ چې دا جوړ کړه. د حضرت آدم علیه السلام نه شیس علیه السلام وروسته جوړ کړی. د شیس علیه السلام نه پس حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل بچی اسماعیل علیه السلام سره جوړ کړی. او دا ما چې کوم آیت ولسته نو دلته ابراهیم علیه السلام چې جوړ کړ د الله نه یو سوال هم کړی.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. یا الله دا بیت الله من جوړو د ستا کور د خدایا یو عبادت دی، یو سوال نه کوو د موږ د عبادت قبول کړي. علما لیکي چې کله یو عبادت کې لومبه د عبادت د قبولیت الله نه سوال اصل دې خدای عبادت دی. موږ منځ کو دعا کو د الله نه، حج کو طواف کو، دا نه وایي چې خدای دا عبادت قبول کړي بس ځان له دوا شروع کو مور او پلار. بېشکه هر چا له دوا غوښتی شي، خدا دعا چې ته د الله نه غواړې د عبادت په برکت چې ما عبادت وکړو چې الله خوشحاله کړي زما دعا به قبوله کړي. نو لاول خو د عبادت د قبلېدو سوال وکړه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الله د عبادت زموږ قبول کړه. د بیت الله جوړول د غټ عبادت، دغه رنګې د جومات جوړول قسم د غټ عبادت دی. یو ځای کې چې د جومات جوړ کړه د هغې نه قیمتي عبادت بل نشته، غټ عبادت دی. جومات کې د قالین واچو غټ عبادت دی. حتی یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من علق فی المسجد قندیلا، پخوا به لاټینونه او قنادیل په جومات کې بلو او هغې کې به رڼا به زمونږ په وطن کې زمونږ په وخت کې مونږ چې ماشومان نو په جومات کې به یو شی پروت وي هغې ته وې ډیوټ وي، داسې وکنه اوږد شی به داسې اوچت د ځمکې نه د لرګي او یو د کټ د خپې په شان یو شی ډیوټ به یې ورته وي او په هغې ډیوټ د پاسه به ډیوه پرته وه او هغه ډیوه کې به عموما د شړشمو تیل خلکو بلو. شړشم به ډېرو خلکو کره تیلونه، ځکه د شړشمو تیل بین نه کوي او د خاورو تیل څخه بین کوي. ښه زمونږ د جوماتونو ته به خلکو دلته پخوا هندوان اوسېدل، زما یاد نه شي خو د مخکې خبره ده، وایي هغه هندوانو به د جمعې په شپه جومات ته تیل راوړل د شړشمو تیل. باباجي زمونږ خبره کوله، یو سړی یادو نوم یې درته نه اخلم، وی د پلاره روانم دې جومات کې به هغه لمونځ کوه. هغه سړی خپل دکان کې ناستو، مسلمان یو هندو سره ناستو. وی ما ته هغه هندو وایي چې مولوي صاحب ودرېږه زما د دې مسلمان د دې پلانکي او مسله ده دا رانه حل کړه. وی ودرېدم مې چې څه وی ما ته هغه هندو وایي چې دا مسلمان ما ته وایي چې ایمان راوړه د هندوتوب د پرېږده مسلمان شه. وی زه ورته وایم چې که مسلماني د جومات په تیلو کې وي نو د جمعې په شپه تاسو جومات ته تیل وړئ موږ هم وړو. هغې به زموږ د جومات قدر کوي، عزت به یې کوو. ما اورېدلی دي چې د جومات هغې به دا ډولونه ډېر زیات وال، خو د جومات خوا کې هغې د ډول نه دی ورکړی، دا به احترام. او د جومات دا دیوالونه به یې ښکلو، دا مې اورېدلي، دا به یې قدر کوو د جومات. او انسانانه به راتلې د جومات دا بار دا چې کوم د پیزار ځای دی دا به یې جارو کوو د هندوانو، دا به یې مشران هم اورېدلي. وی ما ته وایي چې مسلمان کا وی زه ورته یم که مسلماني د جومات په تیلو کې وي نو د جمعې په شپه تاسو هم تیل وړئ جومات ته موږ هم وړو، او که مسلماني په مانځه کې وي نو بانګ وایي تم دلته ناست یې مونځ نه کوې او زم نه کوم، نو ما تا کې څه فرق دی؟ بانګ وایي ته مانځلی نه ده او زه مانځلی نه ده، ما تا کې څه فرق دی؟ دا ووایه راته. یاره ما وی ګوره که نه حضور پاک فرمایي، حضور پاک بین الایمان والکفر ترک الصلاة، د ایمان نښه مونځ دی. بس چې مونځ کې ما ته به مسلمان ښکاري، چې مونځ نه کوې ورته وایې زه مسلمان یم، زه د نه څه خبرې، ته به یې زه زکات ورکوم نو هغې نه خورې، زه نه یم خبره، خو ته پټ ورکوې. ته به یې روژه نیسم نو ما ته رې څه پته لګي، که کور کې دننه دي یو پنځه ګیلاسه والي د غرمې او ډوډۍ دې ښه مضبوطه خوړلې ده او ما سر پکوړو ته کېناست یم، زه رانه څه خبرې. که زه د نه خبرېږم بل مسلمان د نه خبرېږي په څه به خبرېږي په مانځه. نو خبره مې وروڼو دې پورې کوله چې جومات کې چا قندیل ولګوی یو بله واورئ ښه د حضور پاک وینا ده، او یا یصلي بلکې حدیث صلی دا ماضي صیغه را تحقق طالبان وایي صلی علیه 70,000 من الملائکة، او یا زره فرشتې به د دې انسان دپاره دعاګانې کوي حتی یطفئ ذلک القندیل، تر څو چې هغه قندیل مړ شوی
چې مړ شي دعا به بند شي خو نه ثواب شي. یو بلف دی ولګو په جومات کې تر څو چې دا رڼا کوي او یا زره فرشتې دعاګانې دله غواړي. خلک راځي که نه مولوي صاحب ما ته دا وکړه، باچا صاحب ما ته دا وکړه، سید صاحب ما ته دا وکړه، پلانکي صاحب ما ته دا وکړه. د ده څوک دی چې د ده دا دعا خدای قبلي، لیکن زما د دوا نه د فرشتې دوا ډېره قیمتي ده، د ګناه نه پاک دی. او یوه فرشته نه ده، څو فرشتې شوې؟ 70,000 فرشتې. هلکه دې نه لوی ثواب بل کوم دی؟ بجلي ولګوه په جومات کې وی بل به زه ورکوم، د خپل کور ورکې د دنیا دپاره، دام زه ورکوم د آخرت دپاره، تر څو چې په دې بجلی دا څومره بلفونه لګیا دي او دا بلیږي او یا زره فرشتې دعاګانې درته کوي شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په جومات کې چا څه شی خور کړ، یو سپې پکې خور کړ، درې پکې خوره کړه، یو پوزکې پکې خور کړ، یو قالین پکې خور کړ، وی تر څو چې یو لس ټوکړه د هغې په جومات کې پاتې وي 70,000 او یا زره فرشتې دله بخښنې دعاګانې. څومره ثواب. زه کله کله ډېر زیات سوچ کې پرېوځم ولې دا کار ما نه کېږي او تاسو نه کېږي. یوازې تاسو نه کېږي، معمولان هم کېږي، د نورو مولیانو نه هم کېږي. د معاشرې برباد کړي چې د لور موادي بلا پیسې کړي، چې د زوی موادي بلا پیسې کړي، چې خیرات دي د دنیا سے د ریاکارۍ د دنیا لکونه روپۍ پې لګو او پې خوشحاله وي، او چې د خدای پورې 10 روپۍ نه لګو، هېڅ هم نه لګو. د دې تعلق دنیا سره لاړه به شي، سترګې به پټې شي او آخرت ته به لاړ شو د الله لوی کور، لوی ورځ او د قیامت میدان سره به څه کوو. الله فرمایي یو کافر ته به الله د قیامت په میدان کې وي، یو کافر ته چې هغه عذاب به ورکړي، وی څه دی خیال دی که دا ټوله دنیا ستا وي، غونډه دنیا د ټولې دنیا بادشاه وي، د ټولې دنیا او دا ټوله دنیا سره او سپین مال دولت ځمکې میوې رزق سړي هر څه ستا وي، او نن مې دا نه غوښتې چې راکړه او د عذاب د نه پوټې غوندې لرکومه راکړې به دي. وی الله بلکل هر څه مې درکول، خو چې د عذاب دې رانه لرکوم. وی بنده ډېر پوټې نیشې مې د نه غوښتې، ډېر پوټې نیشې دنیا مې نه وغوښتې، مال ورڅه مې نه وغوښتې، پوټې نیشې مې غوښتې. ادا دی چې ده ووایه چې الله یو دی، شریک نه لري. توحید کلمه مې د نه غوښتې. درنو خیره توجه خیر ته وکړئ. ځان ته د ټولو د مخکې دا نصیحت کوم، بیا تاسو ته کوم. ځان ته ټولو نه مخکې ویم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به صحابي کلم بار لېږه نو هغه ته به وې ټولو نه مخکې ګورې تا ته ویم، تقوا تا ته ویم، ایاک خاصتا هغې نه پس نورو ته. او پیغمبر مبارک ته بیان کو نو لاول به ده وي ځان ته لاول د خدای تقوا را مخکې کوم، نو بیا تاسو ته مخکې کوم. جومات ډېر قیمتي دی، اوس هم کېږي جومات سره مدد کوي، اوس هم کېږي د جومات بیل ورکوي، اوس هم کېږي جومات د درې پوړ اخلي، اوس هم کېږي په جومات کې کار کوي. د الله کور دی، بغیر د شریان څوک هم پرې مه خبروي، اجر او ثواب ډېر زیات دی. نو حضرت ابراهیم علیه السلام اسماعیل په 2 پیغمبرانو خدای د خپل کور جوړی. اندازه ولګوي چې جومات بیت الله څونه قیمتي شی، او چې کله یې جوړ کړ لوی عبادت دی، نو دعا لومبی څه غواړي؟ الله دا قبوله کړي. او بیا څه غواړي؟ دا نه وایي چې خدای دا زما بچی دلته دی، د ده لحاظ وکړه. دا نه وایي خدای مال راکړه، دولت را اوښان را څاروي راکړه. الله اکبر. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. خدای دلته یو پیغمبر راوړه، یتلو علیهم آیاتک، ستا قرآن چې ستا تلاوت یې کوي. یو پیغمبر پیغمبر د الله د هدایت د الله د طرف نه مقرب شخصیت دی. او راتلونکي جمعه کې به راته انشاءالله په دې بیان چې پیغمبران خدای را لېږلي څه لري، او د انبیاء او د راتلو مقصد سره،
او پیغمبرانو د الله په لار کې څه نه دي کړی، څه آینده جمعه کې به درته وایو. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، دې قوم نه پیدا کړه. ځکه د قوم د سړي خبره په قوم ښه ده، یو بل پېژني چې کوم رسومات دي او کوم څیزونه دي. د بهر سړي ته څه پته لګي چې زما په تورنځو کې څه عیبونه دي، ما ته پته لګي، نو زه به د هغې عیبونه ذکر کړم. مونږ یو بل سره پېژنو، زمونږ خبرې د یو بل پېژنو، د یو بل په حالاتو خبرداري. نو ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، چې ستا ته وله یو کتاب ورکې. دې کې علما وایي اشارت دی، اشارت النس ورته وایي چې دغه پیغمبر له یو کتاب ورکړي. بعضې پیغمبر له کتابونه ورکړی شوي دی او بعضې نه. هغه کتاب به لولو. ويعلمهم الكتاب والحکمة، هغه کتاب به خلک پوهیږي بیا. ځکه د الله کلام خو مختصر دی، ډېر لوی نه دی، نو چې په هغې بیا بلا مسلې دي وځي، نو چې هغه مسلې دي وباسي او خلک پرې پوهېږي او د دې خلکو د باطن صفایي راولي، د خرابو عقیدو، خرابو اعمالو اخلاقونه یې وساتي. انک انت العزیز الحکیم، ډېر زورور ذات دی الله، حکمت تاسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انا دعاء جدی ابراهیم، د خپل نیکه ابراهیم دعا زین، هغه چې کوم پیغمبر غوښتلی راځي. الله کتابه مولا ورک قرآن شریف او الله په کتاب کې ورته فرمای وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. خلکو ته به قرآن ښایي په معنا او په مقصد به ته پوهې او د خلکو صفایي راوسته شی چې کوم باطل عقیدې وي د هغې نه خلک پاک کړه، چې کوم باطل اخلاقو بربند به ګرځېدل، زناکارۍ به یې کولې، غلاګانې ډاکې به یې کولې، هغې نه هم خلک خلاص کړه د الله په فضل. ابراهیم اسماعیل علیه السلام جوړ، هغې نه پس عمالقه جوړ، هغې نه پس کوسی جوړ کړی دی، قریش جوړ کړی دی، جرهم قبیلې جوړ کړی دی، او د هغې نه پس بیا قریشو جوړ کړی. اوس د حضور پاک عمر په دغه ورځو کې 35 سال ته رسېدلی، څوک 25 هم یادوي، خو راجح قول ده چې 35 سال. او د بیت الله دا زوړ شوی، او دې بیت الله کې په دې دیوالونو کې چوندې پیدا و، دیوالونه یې کرک وټول، ځکه د ګټې فټې جوړ، چت یې څه لاندې غورځېدلی و، چت زوړ او یو اجدها ښامار و په دې بیت الله کې. پته نه لګي چې د کوم ځای نه راغلی و، دومره غټ و چې زموږ تاریخ د سیرت کتابونه لیکي چې دا سر یې د کټي عمر دومره غټ، او کله کله به دې مار سر اوچت او په دیوال د پاسه به یې کېښوده چې خوله به یې واده کړه، خلک به تېرېدل. بیت الله الله چا ګوتې نه شوې وړې چې دا موږ روان کړو بیا یې جوړ کړو، یو خو خلک یېرېدل چې دا خو د خدای کور دی، دا به څنګه روانه وي. او دویم دا چې دا اجدها ښامارو په دې خلک یېرېدل. الله د حضور پاک دپاره دا هر څه محفوظ ساتلي. کله چې د حضور پاک عمر 35 سال تقریبا هغې ته ورسېده، نو یو څو کسان راغلل، وایي دا بیت الله دا خدای کور دی، باره مېلمانه هم راځي، دلته طوافونه کوي، دلته منځونه کوي، نو دا بیت الله روانه و او دا نه وي. نو د خدای کور دې له به ګوتې څوک وروړي. دا زموږ د بعضې خلکو یو غلط سوچ. اوس هم دا په دې د خیر اوس نو مسله سمه شوه، خو پخوا به داسې وه په دې جوماتونو کې به اکثر دغه اوسېدل، دا توتکري، نو هغه چا نه ده، بلکې یو جومات ته لاړم نو هغې هغه توتکرو ته لاندې ټوکړې تړلې وې، توتکري به راتلل هغې ته به دننه کېدل. مې دا ولې؟ وایي دا د دې توتکرو دا غول جومات ته را پرېوځي، نو موږ ورته دغه څه لري او دا بڼې یې را پرېوځي ټوکړې، نو مې دا لر کوې ولې نه، دا جایز یاره چې وایي دا خو ډېر ښه شی دی او دا خو ډېر زبرګان دي. وایي خدایه نو توتکرې د کوم ځای نه زبرګ شو، د په کوم جومات کې څلوېښت ورځې چیلی څلی، د کوم مونځ کړی دی او روجې یې نیولې یو مرغۍ ده. دا اصل کې قرآن شریف کې راځي چې ابرهه لښکر الله په ابابیلو باندې هلاک کړی،
نو تاریخ کې ابابیلو چې کم شکل هغوی لیکلی دی نو توتکرې ته وایي تاریخ کې داسې راځي یعنې هغه شکل د دې په شان دی زه به توتکرې شو ټیک شوه نو څه چلو شو خو دا نه دي که نه خو تېر شو نو مسله خلاصه شوه په دې مارغانو په شکل کې الله کې یو ټول نه کوټې مارغه په شکل کې زه راوستی شم او لوی لښکر پرې والی شم ما وی که دا زبرګ ستا په کور کې جاله وجې پرېږدي کور کې نه پرېږدي حجره کې نه پرېږدي خدای کور کې دی پرې چنګه چینګه هلته مونځ کېږي هلته پنګه پینګه کې لرې کې میدان اخوا کې بعضې خلک یېري ګوتې نوړې وایي دا نوړې دی د ګوتې او دا به راته څه نقصان به راته ورسېږي یاره زمون خلک هم څه عجیبه د زیارت په خوا کې ونه ولاړې هغې له ګوتې نوړې داسې نه د شپې دا زیارت نه شو دا ټټ را باندې او د جومات نشې پټی نو په زیارت نه ورځې په خدای ورځې د ملا د کور نه پټی د صوفي صاحب د کور نه پټی دغه زیارت بابا چې په دنیا کې جمدې او غلی ترې کوله دغه زیارت بابا چې په دنیا کې جمدې په خدای د هغه د پټي نه یې مډوګان وړل د هغه د پټي نه یې غلا کوله د هغه د کور نه یې کوله دغه زیارت بابا د خدای وبخښي ده به هم کور ته غټه جرنده اچولې وه څوک را نغلونه کې خو چې مړ شو او خدای له ورورسېد اوس هغه خونې لکه ګوته وړم تباه کوي نه 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 بو غرق بشم تباه بشم د شپې به راشي په کټ اکه جنت کې دی نو کټونو ته روزګار نه دی خدای له تل تا کټ نه رسونه راتلی او که دوزخ کې دی خدای ټول مسلمانانو بخي ځکه پته هم نه لګي که نه انسان خو اکثر نیکان دي صالحان دي دا زیارتونو په هر کې زمانو خبره مې دې پورې کوله چې چاکو به یو کس راغی کودال وړو یو ډزې ورکړو یو دغه یې وایستله یو تیږه او زموږ پرې روانه وو د عزت په خیال پرې نه روانه وو موږ پرې جوړو او دې نه مخکې دغه مار روتې او په دیوال یې سر یې خاو او دا یو صحرایي مارغه راغی لوی عقاب او راغوټې کړې او دا مار یې د په دې پنجو کې ونې وه ویې تخته او خلکو چغې کړې او هغه مار یې یوړو ټولې دنیا ولیده نو د خلکو د ړنه د مار هغه یره هم ختمه شوه اوس هم داسې د دې افریقې په ځنګلو کې عقابان او داسې غټ غټ سیلونه شته مارغان چې اوس هم غټ مار په دې خوله کې ونیسي اوچت مار څه کې اوسې تختی سوې تختی وینیسي او وړي او تختی یې په دریاب کې غوټه شي او د دریاب غټ کب وباسي او تختی یې نو د مار یره هم د خلکو د زړه نه ختمه شوه او هغه یو کس دې تیږه وویسته نو بس خلکو هلکه د سره خو چا څه زیاتې ونه شو نو بس ټول لاړل او بیت الله شریف یې روان کړ او خپل منځ کې بیټینګ وکړه او میټینګ کې فیصله ده وشوه چې حلال مال به پرې لګو حرام به نه لګو او په دغه ورځو کې د جدې دا چې کوم سیلاب دریاب دی دلته یو دریابي کشته غرقه شوې وه نو لاړل د هغې تختې یې راوړې هغې کې چې کوم سیخونه لګېدلي میخونه لګېدلي هغه سامان یې راوړه وي دا به پکې مونږ استعمال کار پورو کوم ځای ته بیت الله ورسو چې کوم ځای د ابراهیم علیه السلام د لاسه غټې تیږې وې هغې پورې وکړه دا چې کوم اوس ورته مقام دا رکن یماني وایي او خلک دی لاس وروړي د حجر اسود نه مخکې چې کوم ګوټ راځي دام د ابراهیم علیه السلام د زمانې کاڼ دی دقسې پرېښ او نور د ابراهیم علیه السلام نه پس چې چا جوړ کړي او کاڼې له ګوټ غونډ لرې کړل اثرې نه یې شروع کړل حلال مال ورسره کم